نن چې موږ تاسو کوم مجلس ته دا هم یو اقتصادي مجلس ده، د افغانانو دپاره د سوکین یو مجلس ده. دلته د زنجیر کمپنۍ سره د اسلامي امارت د افغانستان برېښنا شرکت کوم قرارداد لاسلیک کوي، په دې کې د خپلو افغانانو دپاره د سوکین او د سهولت ترتیب نیول شوی ده. په دې معنا چې د برخ د بیلونو په تادیه او په ورکړه کې دوی ته هیڅ مشکل نه وي. که څه هم موږ د بانکونو د ټولو بانکونو سره د پیسو په راټولولو کې قرارداد لرو، د مخابراتي شبکو له ټولو سره قرارداد لرو، خو هغه برسیره هم چې څو افغانان ته سوکینه یې سهولت یې د زنجیر سره هم د بیلونو په راټولولو کې د 5 کلو دپاره موږ دا قرارداد لاسلیک کوو. دا هم یو خدمت د خلکو دپاره او داسې خدمتونه به د ملت لپاره موږ کوو. موږ د 350 لوړ کیفیت لرونکي افغان متخصصینو یو افغان ملکیت او چلول شوی ټیم یو چې ژمن یو چې بې له ډاره د نه متقابل او بشپړتیا سره غوړواله تعقیب کړو. موږ د سمو کارونو په ترسره کولو کې قوي باور لرو. د مور افغانستان زموږ مدیریت په افغانستان کې د عامه او خصوصي سکتور دواړو لپاره د مالی سیستمونو اداره کول لسیزو تجربه راوړي. موږ په ټولو 14 ولایتونو کې د پروژې ځانګړي ملاتړ لپاره د 1500 لنډمهاله مشاورینې اضافه غوښتنه هم کوو. له 2009 راهیسې مور افغانستان په ټول افغانستان کې تر 200 ډیرو ملي او نړیواله سازمانونو ته مسلکي سوداګریز خدمتونه وړاندې کړي دي. پرته له دې مور افغانستان ویاړلي چې نن د افغانستان د برېښنا شرکت سره د برېښنا بیلونو د الکترونیکی په شکل د تادیه کولو همکار دی. د برېښنا د مشرتابه څخه منندوی یو. با دیجیتال سازی سیستم ها ما شفافیت سرعت در کار را به میان میاریم که باعث ازی میشه که هم فساد از بین بروه و همچنان کارها تسریع شود. یعنی کارهایی که به قلم پیش میرفت توسط کاغذها پیش میرفت اونا رو به اختتام است و سلو در تمام دنیایی را از بین میبرن و تمام سیستم ها را دیجیتال میسازن که برشنا شرکت هم یکی از او شرکت هایی است که در این قبال باید کوشا باشه و بر مردم سهولت ها و راه های ممکن دیگی را هم فراهم بسازه. خدمات ما: خریداری کردت کارت موبایل، خریداری از فروشگاه ها و دکاکی، پرداخت بیل ها، بیل برق، اینترنت، گمرکات و غیره، ارسال پول، مساعده. همین حال و برنامه حسابی را در موبایل هایتان دانلود نمایید.